سلامونه دوستانو زه به تاسو یوه طریقه وښیم چې د فیسبوکو پرایویسي قوي وساتئ خو مهرباني وکړئ ویډیو تر اخره ما سره وګورئ چې زه په تلیفون کې څه کوم څه نه کومه دا چې زه په سترګو باندې معلول یعنې نابینا هم یم په تلیفون کې مې یو غږیز پروګرام اچولی خدای دې وکړي چې مزاحمت تاسو د غږیز پروګرام ونه کړي ښه زه لومړی ځم فیسبوک ته ښه دا مینوګانې وینئ تاسو فیسبوک دلته ده فیسبوک ته لاړم تاسو به د فیسبوک مینو ته لاړ شئ ښه مینو به تاسو وینئ مینو چې کله وګورئ دلته Settings and privacy دې ته به ځئ کله چې دې ته لاړلی لاړ به سه Also help and support. Also from all shortcuts alphabet settings and privacy header settings button 1 of 8 setting ته به ځئ Facebook کله چې setting ته لاړلی ګوري تاسو دلته به security and login پیدا کوئ apps and websites security and login ته زه لاړم security and login ته چې کله لاړئ بیا به لږ لاندې کښته کیږئ دلته تاسو به وینئ two factor authentication app password use two factor authentication we'll ask for a code if we notice an attempted log دې ته به ننوځئ Facebook showing item د ځای کې تاسو کولی شئ چې خپل two factor authentication دا آفي معمولا دا یو ټول آف وي کله چې هم تاسو دا آن کړئ بیا تاسو دا کولی شئ په ایمیل پکې ورکړئ یا خپله ټلیفون شماره ورکړئ دا پروسه بیا مخکې به ځئ کانټینیو او مطابق د پوښتنو تاسو به مخته ځئ او پروسه به تکمیلوئ کله چې دا two factor authentication آن کړ نو که تاسو د خپل فیسبوک پاسورد هم چاته ورکړئ نو هغوی نشي کولی چې تاسو فیسبوک ته لاګین شي کله هم چې بیا لاګین کیږي تاسو ته ایمیل ته یا د ټلیفون شمارې ته یو ډول کود راځي یعنی چې هغه کود تر څو پکې داخل نه کړي نور فیسبوک ته د داخلېدی نشي ولو که ته هم هر کله هم فیسبوک ته د ننوځې نو تاسو نه هم یو ډول اما کود تاسو ته راځي یا ایمیل ته به راسي یا به هغه ته که ایمیل ورکړي ایمیل ته هم کود راځي که ټلیفون شماره ورکړي ټلیفون شمارې ته راځي نو دا د فیسبوک د پرایویسي د قوي ساتلو لپاره دا مهمه طریقه ده که غواړئ چې خپل فیسبوکونو پرایویسي قوي وساتئ نه هکر حک کولی شي نه بل دا ډیره مهمه طریقه ده تاسو خو ما طریقه وښودله چې اول به فیسبوک ته ځئ فیسبوک کې به مینو ته ځئ مینو کې به پرایویسي ان سیټینګ ته به ځئ بیا به سیټینګ ته ځئ بیا به سیکیورټي ان لاګین ته ځئ بیا به ټو فیکټر اوتنټیکیشن آفي تاسو به آن کوئ نو دا ډیره ښه مهمه طریقه ده فقط ستاسو د فیسبوکو د حفاظت په خاطر باندې نو دوستانو دغه زما غوښتل چې تاسو سره شریکه کړم خدای وکړي دا ویډیو مو خوښه شوي په پاک رب نسپارم ژوندي اوسئ خدای په امان